هغسې ګپ شپ دی خو لکه د خلکو په ذهن باندې دومره حاوي شوي دي چې د خلکو په نظر کې دي چې بس همدا دي نور خلکو ته ښکاري نه. نه چلیږي ډرامې خو دا د یو سړی نه و چې نه چلیږي خو لکه چونکې وخت سره سره حالات بدلیږي. مخکې د سیډي دور و اوس مطلب سیډي نه یوټیوب ته راغلی د هغې په نسبت زیاتې جوړېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخښونکی مهربانه ذات دی. ملګرو نن درته داسې شخصیت چې د هېڅ تعارف محتاج نه دی. تاسو به په سی ډي ډرامو کې ډېر کتلی وي. د سی ډي ډرامو ډایرکټر هم پاتې شوی ایوب جان صاحب سره موجود دی. بله دا چې دوی سره به د دوی په فن باندې د دوی په ژوند باندې خبرې اترې کوو. له موږ سره اوسئ. ایوب جان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ ښه خیر دی. تاسو ښه مهرباني. خیر دی. د ټول اول خو ستاسو ډېره شکریه ده کوم چې مختصر غونډه کې ټیم ورکړو. الله خوشحاله آباد لره. مهرباني. خوشحاله اوسئ. ایوب جان صاحب دا راته ووایه چې یاره تاسو بیسیکلي کوم ځای او پیدایشي کوم ځای و؟ بیسیکلي خو په ډېرو ملګرو ته پته زه تعلق ساتم ضلع 400 سره 400 او موجوده ژوند پېښور کې کوم. ها جی دا راته ووایه چې یاره پښتو ډرامو له څنګه راغلی په کوم سوچ باندې؟ نو بس چونکې شوق نه هر سړی راځي چې یو کار سره د شوق نه وي نو هغه مطلب ته خو نشي کولی که نه. زمونږ هم داسې بس د ایکټینګ سره شوق و بس بیا پکې ډایرکشن او دغه لیکوال په توګه او بس دغه نورې دغه هم پکې بیا زده کړو کې د مشرانو شوق په ترو باندې راغلو. شوق هم د کار سره. اوسه پورې مو څومره ډرامو کې کار کړی؟ یاره دا ما ته کنفرم نه دی یاد خو بس داسې 100 خوشه یا کم زیات کوي خو داسې کنفرم ما ته نه دی یاد. دا راته ووایه چې یاره نن سبا چې کوم دي ډېرې ډرامې نه چلیږي چې څه وجه؟ یاره چلیږي ولې نه چلیږي ډرامې خو دا د یو سړی نه و چې نه چلیږي خو لکه چونکې وخت سره سره حالات بدلیږي. مخکې د سیډي دور و اوس مطلب سیډي نه یوټیوب ته راغلی د هغې په نسبت زیاتې جوړېږي مطلب حالاتو سره هر څه بدلیږي. نو بس دغه شان دی چې څنګه مطلب نور څنګه حالات او مطلب دا ټیکنالوژي دغه کې داسې د ډرامو په دغه کې مغه لږ بدلون راغلی. جی دا راته ووایه چې یاره که څنګه تاسو ته پته که نه لکه اکټران دي شهید خان شو جهانګیر خان شو سواتي شو محمد حسین سواتي شو دا اکټران اوس هم چلیږي چېرته نوی اکټر رانغله څه وجه؟ یاره دا خو داسې خبره نه ده. اکټران خو دومره راغلي دي نوي خو که تاسو وګورئ سرچ که نو اکټران ډېر نوي راغلي دي او مطلب خلک یې خوښوي. که په سینما دپاره کار کوي یا مطلب د یوټیوب په ډرامو کې کار کوي یا په ټلویزیون کې کار کوي نو راځي نوي خو مطلب دا د دغه تا چې کوم نامې واغسې مطلب دغه مشران لکه ډېر خلک دا وایي که نه دا خو مشران دي پکې چې دو لکه نوی اکټر کوم ورشي هغه له موقع نه ورکوي. دا څه وجه؟ دا ټول یو څه فضول خبرې دي. دا غلطې خبرې دي. څوک راغلي دي لاول زه خلکو ته دا وایم را دي چې څوک کار کوي زه وله کار ورکوم ډرامه کې. هغسې ګپ شپ دی خو لکه د خلکو په ذهن باندې دومره حاوي شوي دي چې د خلکو په نظر کې دي چې بس همدا دي نور خلکو ته ښکاري نه. د دنیا خلک راغلي دي نوي اوس هم راځي. تاسو ډرامو سره د ډرامو ډایرکټرۍ سره څه کاروبار څه جاب؟ او زه الحمدلله خپل سایډ روزګار هم کوم سره او مطلب دغه هم کوم. دا خو بس داسې یو کار دی چې لکه مطلب دا د زمونږ شوق هم دی او مطلب دا دی خو سایډ زه خپل روزګار هم سره کوم. چې تاسو کوم ټیم ډرامو له راغلی هلته چا دور ډېر زو چا کومې ډرامې ډېرې چلېدې؟ یاره دا خو مطلب دور داسې و چې لکه مطلب تا څنګه خبر وکړه د جهانګیر خان مطلب هغه دور دی اوس هم دور دی وا ټایم کې هم د دې دور مطلب نن سبا پښتو انډسټري کې وګورو که فلم ده که ډرامه ده نو د هغې نه بغیر ناممکنه ده. ایوب صاحب دا راته ووایه چې یاره تاسو څومره کوالیفیکیشن ستاسو څومره تعلیم دی؟ یاره کوالیفیکیشن خو ما چونکې ما میټریک کړی دی زما دومره خو لکه زما زیاتتر سټډي او مطلب پوهانو خلکو سره ما ناستې پاستې ډېر کړی د هغې په وجه باندې مطلب زمونږ چې کوم دنیایي د دې ایکسپیرینس دی نو زمونږ شته دی الحمدلله. چې کوم لکه رسېدلي اکټران دي که نه په ډرامو کې کار کوي هغو څومره روپۍ لګي که نه ورکوئ؟ دا داسې کار دا خو در سړي خپل ریټ دی او دا بل داسې سیکرټ خبرې دي چې دا مونږ نشو اؤټ کولی. دا در سړي خپل ریټ دی مطلب که میل دی که فیمیل دی نو مطلب هغې خپل پیمنټ دی. صحیح شو. اخري کې زموږ د کتونکو ته څه میسج څه پیغام؟ نو بس پیغام خو دا دی چې اول د فن ته د فیلډ سره شوق ساتي راځي نو بیا بسم الله را دي شي. دا د چا د پلار میراث نه دی
خو خپل ایجوکیشن د اول د ټول نه مخکې کمپلیټ کړي، د هغې نه بعد د خپل ځان له داسې یو روزګار مطلب روزګار چې دی وي او خپل بزنس سیټ ته ځان سیټ کړه نو راشه. لکه مطلب بیا ډېر خلک ویروي دی کې خو موږ ته پیسې او مطلب نو تا ته ډایرکټ دی کې پیسې نه میلاویږي، ته به ځان یو دغه ته رسې، دا ډېر غټ سټرګل غواړي، نو ځان لږ مضبوط کول پکار دی بالکل. او د مور پلار قدر عزت کوئ، د مشرانو عزت کوئ، او بس الله دې ستا دا چینل هم کامیاب کړي. ایوب جان صاحب د ټیم راکولو یو جهان من الله خوشاله او آباد لره. ملګرو دا د سی ډرامو ډایرکټر اکټر هم دی، په کې ډېر ډرامو کې د خپل هم کار کړی وي چې دا موږ تاسو په خپل سکرین باندې راوستو. تر بل ویډیو پورې مال او زما کیمرامین لره کې اجازه درلې. الله امان.